د خپل ژوند د ملګري سره داسې رویه وکړئ لکه څه رقم چې تاسو غواړئ هغه واوسیږي. یعنې که تاسو غواړئ چې هغه ډېر با احترامه ستاسو په مقابل کې احترام ولري، باید تاسو هغې ته احترام پرېږدئ یا هغه ته احترام پرېږدئ. نو څه چې تاسو کوئ بیرته په عکس العمل کې بیرته هغه ترلاسه کوئ، هغه رقم رویه کوئ کوم چې تاسو هیله لرئ، توقع یې لرئ. او بل تر ټولو غټترین کومک چې تاسو کولی شئ خپل د ژوند ملګري ته وکړئ هغه دا دی چې هغه ته یو مسؤلیت پرېږدئ، او هغه کله چې مسؤلیت مو هغه ته ورکړئ هغه به دا احساس وکړي چې تاسو باور پر لرئ. نو دا د باور فضا منځته راوړئ، هغه که مالي که معنوي فرق نه کوي. او بل د دې پر ځای چې مسلسل تاسو وغواړئ چې خپل د ژوند ملګري کې تغییرات راولئ، راځئ یو ځل دا هڅه هم وکړو چې خپل د ژوند ملګري څه رقم چې دی هغه رقم یې قبول کړو، او هغه تر هغه شکر نه دا چې تغییر ورکړو. یو دم یو چا کې تغییر راوستل دا ناممکن دی. که چیرې تاسو کامیابه هم سئ تغییر راولئ، هغه به د جبر وي، هغه به د ظلم تغییر وي، او هغه به مینه وژونکی وي. نو کوشش وکړئ څه رقم چې مو د ژوند ملګری دی هماغسې قبول کړئ.